ممتاز وروره د پېښور کې چې په تېر کالونو مسجد کې مدرسه کې چې کومه دماکه شوې ده د هغې په هکله دې څه لیکل کړي دي که نه لیکلي دي څه خپل سوچ دې استعمال کړی که نه استعمال بالکل او لیکل مې کړي دي چې تاسو ته به چې کوم دی هغه ووایم ځکه چې دا یو ډېر غټ ظلم شوی دی او دغه چې کوم دی نو ډېر درد چې کوم دی ټولو مسلمانانو ته رسېدلی دی نو هغې باره کې ما لیکل کړي دي هغه زه تاسو ته وایم وایي ګلان د مدرسې چې د وجل زړه دې څه نه وي ګلان د مدرسې چې د وجل زړه دې څه نه وي او سرو وینو کې چې کله لوغړېدل زړه دې څه نه وي دا ټیک ده چې د زړه د کاڼي سخت دی بې ضمیره دا ټیک ده چې د زړه د کاڼي سخت دی بې ضمیره د درد نه چې په زوره جړېدل زړه دې څه نه وي او بې وخته دې پېښاورې د لحد ولې انبار کړي بې وخته دې پېښاورې د لحد ولې انبار کړي ګلونه چې په کفن کې چې ګلونه پټېدل زړه دې څه نه وي سم ډېر د سختې مرګ څخه دې جدا کړل د همزولو د غېږ نه چې د مور دې بېلول زړه دې څه نه وي او سپرلي لا د ژوند لیدلي نه وو ای ظالمه سپرلي لا د ژوند لیدلي نه وو ای ظالمه ګلونه چې د جرړې درېبل زړه دې څه نه وي سپرلي لا د ژوند لیدلي نه وو ای ظالمه سپرلي لا د ژوند لیدلي نه وو ای ظالمه ګلونه چې د جرړې درېبل زړه دې څه نه وي او د امن د مذهب پرچار کول خو جرم نه دی د امن د مذهب پرچار کول خو جرم نه دی چې دومره د وحشت څه دې سېزل زړه دې څه نه وي او ضمیر به دې راویښ شي که به دغسې اوده وي ضمیر به دې راویښ شي که به دغسې اوده وي اشعار چې د ممتاز دې اورېدل زړه دې څه نه وي او ګلان د مدرسې چې دې سېزل ګلان د مدرسې چې دې وجل زړه دې څه نه وي او سرو وینو کې چې کله لوړېدل زړه دې څه نه وي